موږ د سپوږمۍ یوازې هغه خوا وینو چې د لمر رڼا پر لګیږي. مګر په کال کې د مځکې پر ځینو برخو 2 یا 3 ځله داسې یوه طبیعي پدیده پیښیږي چې هغه نادره وي. تاسې له مځکې سپوږمۍ د ترنځې پر مهال سره وینئ، خو که پر سپوږمۍ اوسېدلی له هغه ځایه به بیا په دغه وخت کې مځکه داسې لیدلی. سپوږمیزه ترنځ هغه مهال پیښیږي کله چې مځکه د سپوږمۍ پر مخ د لمر وړانګې بندي کړي، او لمریزه ترنځ بیا هغه وخت پیښیږي کله چې سپوږمۍ د مځکې پر یوه برخه د لمر وړانګې بندي کړي. دا د نندارې وړ پیښه یوازې هغه وخت پیښیږي کله چې میاشت پوره او سپوږمۍ درسته وي. د سپوږمۍ یو بشپړ دوران 29 نیمې ورځې نیسي، او د یوې میاشتې موده پر مځکه د سپوږمۍ یوازې یو مداري ګرځښت حسابیږي. مګر شاید پوښتنه مو دا وي چې ولې نو هره میاشت سپوږمیزه ترنځ نه رامنځته کیږي. په دې باید پوه سئ چې سپوږمۍ پر مځکه شاوخوا یو څه کږه راګرځي. دا په دې معنا چې مځکه، سپوږمۍ او لمر هر وخت پر یوه لیکه نه وي سره برابر. کله چې مځکه پر سپوږمۍ د لمر مستقیمې وړانګې بندې کړي، په دې وخت کې پر سپوږمۍ 2 ډوله سیوری غوړېږي: لوی سیوری چې پنمبرا ورته ویل کیږي، او کوچنک سیوری چې هغه ته بیا امبرا ویل کیږي. پر دې مهال 3 ډوله سپوږمیزې ترنځ رامنځته کیږي. لومړی بشپړه سپوږمیزه ترنځ. دا هغه وخت پیښیږي کله چې لمر، مځکه او سپوږمۍ 3 سره پر یوه لیکه سره برابره راسي. په دا وخت کې نو سپوږمۍ له یو مخې د مځکې په لویه سایه کې لویږي. په 3 سره ترنځو کې بشپړه سپوږمیزه ترنځ تر ټولو د پام وړ وي، ځکه په دې سره سپوږمۍ لکه لمر لویده غوندې سره ښکاري. شاید پام مو پر کړی وي چې ولې د بشپړې سپوږمیزې ترنځ پر مهال سپوږمۍ ټوله تاریکه نه بلکې سره ښکاري. دا ځکه چې کله مځکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راسي، نو د لمر لنډې څپې لرونکې شنې رڼاوې د مځکې پر شاوخوا اټموسفیر کې تیتې پاتېږي، او یوازې اوږدې څپې لرونکې سرې رڼاوې د مځکې له څنډو یا اټموسفیر څخه پر سپوږمۍ لګیږي. دغسې لکه څنګه چې دلته پر مځکه هم هر سهار او مازدیګر داسې پیښیږي. کله چې لمر لویږي، شنې رڼاوې په اټموسفیر کې تیتېږي او سرې رڼاوې تر ډېره واټن وهي. بله دا چې څونه اټموسفیر وریځ، دوړې او غبار ولري، هغونه د لمر رڼا له اټموسفیر څخه سره تېرېږي. ان په اټموسفیر کې د مځکې د اور غورځونکو غرونو ایریا او غبار کېدای شي د سپوږمۍ رڼا لا هم پر موږ توربخونده سره او یا بیخي تاریکه کړي. نیمه سپوږمیزه ترنځ دوهم ډول ترنځ ده. دا هغه مهال پیښیږي کله چې مځکه، لمر او سپوږمۍ 3 سره په یوه لیکه کې سره رانسي. په داسې وخت کې د سپوږمۍ یوازې یوه لږه برخه د مځکې پر سیوري برابریږي، او د سپوږمۍ هغه برخه موږ ته تاریکه ښکاري. وروستی هم د پنمبرال سپوږمیزه ترنځ ده. دا ترنځ هغه وخت پیښیږي کله چې سپوږمۍ د پنمبرال په سیوري کې تېرېږي. دا پیښه هر وخت د لیدو وړ نه وي، ان ځینې وختونه موږ ډېری خبرېږو لا هم نه. په دې وخت کې سپوږمۍ نسبت د نور وختونو په پرتله باریکه تاریکه وي. سپوږمیزې ترنځې په کال کې 3 ځله پیښېدونکې وي، او یوازې د مځکې پر هغه نیمایي برخه چې شپه وي د لیدو وړ ده. د لمریزې ترنځې په پرتله سپوږمیزه ترنځ تاواني نه ده چې په خلاصو سترګو وکتل سي. د سپوږمۍ ترنځ ځکه کتلی سو چې سپوږمۍ مځکې ته نږدې او لمر لرې واټن لري. دا چې سپوږمۍ هر کال له مځکې څخه څو انچه لرې کیږي، بیلیونونه کاله وروسته به داسې راسي چې سپوږمۍ به له مځکې څخه ډېره لرې وي، او د مځکې سیوری به هیڅ تر سپوږمۍ ور ونه رسېږي چې بیا دې ترنځ پر جوړه کړي. خو تر هغو به موږ کله ناکله د خپلې سیارې دا سیوری چې سپوږمیزه ترنځ جوړوي ننداره کوو.